دا داسې جینۍ ده چې د جینکو ګیټپ وکړي نو جینۍ ښکاري، چې د هلکانو ګیټپ وکړي هلک ښکاري. نادیه د هلکانو په ګیټپ کې وه. عظیم صاحب په سر یې سپینه ټوپۍ، واړه ویښته، واسکټ، ښه کمیس، پرتوګ، 400 والی سپلی. په دې ډرامه کې که تاسو دا ثابت کړه چې دا نادیه هلک نه دی نو څه جرم دی هغه به زه در کوم تاسو. نو پېښور او د کراچۍ دا رنګ چې یو ځای شي دې نه بیا څه بل نمونه شی رغېږي. بیا سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخې، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، وطن چینل باندې تاسو د یو پښتو یو زبردست فنکارې انټرویو کتلې وله چې د هغې فنکارې نوم و نادیه ګل. نادیه ګل دوی دي بلکې درې به وي، خو دا هغه نادیه ګل ذکر مونږ تاسو سره کوو چې د رکشې سره ریلیټډ وله، له رکشې سره منسلکه وله. یعنې هغې به د پېښور په ښار کې په عام ژوند کې رکشه چلوله. دا فنکاره کراچۍ ښار ته راغه، په یو څو ډرامو کې د خپل فن مظاهره وکړه، له مختلفو فنکارانو سره یې پرفارمنس وکړی. په هغو فنکارانو کې زما پر څنګ باندې یو فنکار ناست دی چې کیمرمین هم دی او د ډیرو ډرامو کیمرمیني هم کړې ده او په ډیرو ډرامو کې واړه واړه کرکټر هم لوبولی دي. د نادیه ګل په حواله له دې فنکاره سره مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې احمد خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ستړی مشه. وعلیکم السلام. څنګه عظیم صاحب، تاسو ښه؟ طبیعتونه مو ښه دي؟ د نادیه ګل په حواله څه وایې؟ د نادیه ګل په حواله به زه دا وایم عظیم صاحب چې ما د ډېرو فیمیل آرټسټو سره کار کړی او د هر فیمیل آرټسټ ځان له یو حساب کتابي، ځان له یو د هغې نیچري، ځان له د هغې یو خوی مونږ سره. خو نادیه ګل واحد یو داسې جینۍ وه چې دا زما په زندګۍ کې یو واحد داسې ایکسپیرینس دی چې ډېره شریفه، په سین باندې به ځان پویو، چا سره بحث مباحثه نه. طارق بھائی زمونږ د ډرامو ډایرکټر دی، مونږ سره نادیه ګل 3-4 ډرامې وکړې. مونږ سره پای کې علمگیر بھائی دی، په ډرامو کې کامران خان دی. نو خبره د نادیه ګل کېږي عظیم صاحب. نو نادیه ګل پر ریل باندې زمونږ د ګرانو کتونکو د هغو انټرویو وکړه، ستاسو په چینل هغه انټرویو ما هم کتلې. هغې چې په هغه انټرویو کې څه خبره کړې ده هغه بالکل رښتیا دي. هغه جینۍ چې دی ډېره ښه جینۍ ده، کور د حالاتو د طرف نه لږه په پریشانۍ کې ده او په دې خبره باندې زه د هغې نه خوشحاله یم چې یو زنانه ذات دی او د هغې باوجود هغه خپله دا احساس کمتري ځان ته نه راپرېږدي چې زه یو زنانه یم. هغه لږه د سړو خپل په ژوند کې فایټ کوي، د سړو په شان دی. خپل کور یې سنبال کړی، خپله مور یې سنبال کړی. اوس زمونږ معاشره داسې ده عظیم صاحب چې مخکې به دا حساب و چې جینۍ به چېرته موټر سایکل چلو، رکشه به یې چلوله یا څه داسې بار کم سړي چې کار کوي داسې کار به چا کو. نو زمونږ په معاشرې کې به هغې ته ډېر په بد نظر باندې کتلی کېدو. دا زوړ وخت و داسې. خو اوس ماشاءالله زه په دې خبره خوشحاله یم چې هغه زنانه ذات دی، خو ځان یې چا ته مجبوره کړی نه دی. او کم کسان زما د اواز اوري نو هغو ته زما دا ریکویسټ دی چې بھئی نادیه ګل له تاسو کار ورکوئ، هغې له داسې سیټ اپ برابر کوي چې هغه یوه تورسرې ده، زموږ خور ده او یوه عزتداره جینۍ ده چې هغه په کور کې کینی یا په فلمونو ډرامو کې د هغې یو لیول شي د ما د زړه نه، لکه هغې ته یوه دوا ده او چې هغه کامیاب وي نو زه پرې ډېر خوشحاله یم په دې باندې. احمد خان، د نادیه ګل ذکر روان دی. نادیه ګل د شوټینګ دوران له تاسو ټولو فنکارانو سره او په خاصه توګه له تا سره رویه څنګه وه؟ ها، رویه د نادیه ګل کې یو دا خاصیت دی چې هغه دا نه ګوري چې یار دا کیمرامین دی یا دا ایکټر دی یا دا ډایرکټر دی. هغه د ټولو سره په یو نارمل اخلاق باندې خبره کوي. هر سړي ته په عزت په نظر ګوري. ما ته زما هم ډېر عزت کړی، د طارق صاحب هم ډېر عزت کوي. د موږ سره چې څونه کرکټر و په هغې کې د ټولو ښه عزت کو، په خبره اوري، په خبره باندې ځان پوهوي. نو د هغې سره بله په هغې کې یوه کوالټي دا ده چې هغې ته تا مکالمه ووې، ډایلوګ دی ورته ووې، هغه ډایلوګ ستا نه واوري، د ډایلوګ په سچویشن ځان پوهه کړي، هغې ډایلوګ سره کم ایکسپریشن پکار دی، څونه مومنټ پکار دی، کم سچویشن دی.
د سین ریکوایرمنټ څه دي هغه تعالی هغه هر څه ریکوایرمنټ په هغه ټیم باندې پوره کوي. ډېره د ټاپ اکټره ده. احمد وروره ما سي نادیه ګل اول ځل زما په سکم دی نظر باندې راغله دا په مردانه ډریس کې ولا ته به دا نو منې زما دا خیال و چې دا زنانه نه ده دا یو هلک دی ته څه وایې چې تا په اول ځل نادیه ولیدله دا په کم ډریس کې وه زنانه کې وه که په مردانه کې وه؟ سرجي دا داسې کیسه وه چې زمونږ طارق صاحب چې دی هغه زه ډېر غټ فین یم لکه یو استاد مې هم دی او فین هم یم. نو طارق صاحب په نادیه ګل باندې ډرامه وکړه پېښور کې. بیا طارق صاحب دلته راغی نو طارق صاحب مونږ ته هغه ډرامه خو نو طارق صاحب په هغه ټیم دا کمنټس کړي چې یار دا داسې جینۍ ده چې د جینکو ګیټپ وکړي نو جینۍ ښکاري چې د هلکانو ګیټپ وکړي هلک ښکاري. نو دا شی مونږ صرف اورېدلی و. بیا چې په کومه ورځ نادیه دلته راله زمونږ کامران سره ناسته وه نو اوس نادیه ته داسې ګورم ما یاره طارق به یې رښتیا وې. نادیه د هلکانو په ګیټپ کې وه. عظیم صاحب په سر یې سپینه ټوپۍ واړه ویښته واسکټ ښه کمیس پرتوک 400 والی سپلی په خپو. نادیه چا نه پېژنده چې دا جینۍ ده که دا هلک دی. بیا نادیې ډرامه وکړه صبرناک ډرامه کې نادیه د جینۍ په ګیټپ کې ده. په هغې کې به ته دا نه محسوسه کې په دې ډرامه کې چې دا چېرته هلک هم رغېدی شي چې هغه د جینۍ ګیټپ وکړي د هغې اواز دا د هغې د ټول نه غټه کوالټي ده د هغې اواز اټومیټک د جینۍ اواز شي. هغې نه هټ کې هغې په هغې پسې بله ډرامه شوټ کړه زمونږ ډرامه و د طارق بھائی زه د هغې کیمرامین وم. د هغې ډرامې نوم دی تش لاس پاتې شوم. په هغې کې نادیه د یو ماشوم بچي کرکټر کړی دی. د شازیه په هغې کې د مور په کرکټر کې ده او بلال د پلار په کرکټر کې دی د دې او دی د الګ کرکټر کړی د ماشوم. تاسو به هغه ډرامه وګورئ. زما ګرانو کتونکو ته دا یو درخواست دی چې دا ډرامه تاسو لازمي وګورئ. په دې ډرامه کې که تاسو دا ثابت کړه چې دا نادیه الګ نه دی نو څه جرم دی هغه به زه در کوم تاسو. دا ذکر کوي چې په دې ډرامه کې نادیه ګل د یو وړوکي ماشوم الګ کرکټر ترسره کړی او بالکل د ماشوم الګ کرکټر یې ورسره کړی. دویمه خبره دا ده چې د الګ په کرکټر کې وه. دویمه خبره دا ده چې کومه زمونږ پیله ډرامه وه صبرناک. په صبرناک کې زمونږ علمگیر بھائی مین خبره تاسو ته زه کومه د علمگیر بھائی او د نادیې یو داسې پیر و چې په دې پیر کې چې به کله مونږ شوټ کوو نو دا دواړه د یو بل په ایکټینګ باندې داسې پوه وو چې هغه سین چې کوم سیکوینس و هغه سیکوینس به ماله به مزه راکوله د ټول نه پهله په کیمرامینۍ. ولې په هغې پسې د ټول نه مین وجوهات دا دي چې علمگیر بھائی د زمانو په دې فیلډ کې چلیدلی یو ګریټ آرټسټ دی او زما ډېر ښه خوږ یار دوست دی. بل په هغه کې یو دا کوالټي ده علمگیر کې چې بھائی ته ډایرکټر یا مصنف چې کوم ډایلوګ لیکلی دی ته هغه ډایلاګ هغه له مه ورکوه هغه ته صرف سچویشن ووایه. هغه یو داسې اکټر دی چې د هغه مصنف نه به ښه ډایلوګ تا ته ووایي. نو د داسې اکټر او د نادیې چې کله پیر رخ شو نو هغه سین ډېر خوندناک شو. نو په هغې کې یو څو سینونو کې ډېر ځایونو کې د نادیه ګل او علمگیر بھائی په هغې کې کمباینډ شاټونه دي کمباینډ سیکوینس دي. نو دا سینونه چې تاسو وګورئ تاسو له هم مزه درکوي دا ډېره. ګرانو کتونکو کله چې د تش لاس پاته شوم د دې ډرامې شوټینګ روان و زه هغه شوټینګ ته لاړم. ما یو سین دوه وکتل. یو سین لږ غوندې د زړه و جړه سین ولی په هغه جړه کې شازیه او نادیه دواړو د خپل فن مظاهره کوله. تاسو دا یقین ومنئ چې هغه سین نادیه او شازیه په دواړو دومره زبردسته وکړو یعنی ما په خپله دا محسوسوله چې دا سین اوریجنل سین دی. د خبرو مقصد مې دا دی چې نادیه واقعي فنکاره ده د فن په باریکیو باندې پوهیږي. دا ماته ووایه د کراچۍ په ښار کې له پېښوره مونږ فنکار او فنکاران ولې راغواړو په کراچۍ کې دا ټیلنټ نشته؟ نه د دې دا وجه نه ده. زمونږ په کراچۍ کې چې څونه ټیلنټ دی عظیم بھائی هغه پورې دنیا ته معلوم دی. د دې مین وجه دا ده چې د پېښور چې کوم آرټسټ دي د هغو ځان له یو لیول دی. زمونږ د کراچۍ چې کوم آرټسټ دي د هغو ځان له یو لیول دی. اوس تا زه یو په شارټ کټ مثال باندې پوهیوم. نادیه ګل پېښور نه آرټسټ راله ورسره بلال آرټسټ راغی پېښور نه. نو دا دواړه دي د ټاپ آرټسټه. مونږ سره دلته کې چې کوم د ټاپ آرټسټ دي هغه دی علمگیر
کامران نو دا مونږه پیر یو ځای کړو دا زمونږ د طارق بای دماغ دی نو هغه د هغه زیخ ټچ او د کراچۍ ټچ دا ټچ یو ځای شي چې دا یو ځای شي دا شی خوندناک شي ولې دلته کې علمګیر بای چې کله د ویلن په کرکټر کې راځي نو که هغه یو سوله ویلن راځي نو هغه شی پوره کوي هغه ریکوایرمنټ خو چې کله هغه یو مین ویلن راځي او یو بدماش ویلن راځي نو هغه دا کیمرم خوري دا ډایلاګ هم خوري دغه شان دي زمونږ نادیه چې دا هغه د سین په سیکوینس پوهیږي زمونږ کامران چې دی هغه د سین په سیکوینس پوهیږي او بلال هم پوهیږي نو دا څلور آرټسټ داسې دي چې دیو چې یو ځای شي نو پېښور او د کراچۍ دا رنګ چې یو ځای شي دې نه بیا څه بل نمونه شی رغېږي به احمد دا ماته ووایه تا بطور کیمرمین ډېرې ډرامې چې کومې دي ساز کړي دي بطور ایکټر د هم کار شته او که نه شته او خو ما عظیم لالا چې ما کوم انټرویو کړی دا ما چې کوم ایکټینګ کړی دی نو هغه ما اردو کې زیات کړی دی بیا زما پښتو فیلډ سره شوق پیدا شو نو زمونږ د کامران یوه ډرامه ده د قسمت فیصله په هغې کې هم زه د ویلن د رور په کرکټر کې یم زما پکې یو څو سینه دي د هغې نه هټ کې د طارق بای په 2-3 ډرامو کې زه د ډاکټر په کرکټر کې یم نو فلحال زه خپل سین مطابق ځان له وړوکې کرکټر کومه غټ کرکټر هم کولی شم خو هغې کې مین وجوهات دا دي چې زه یو کیمرامین یم او په کیمرامینۍ کې چې دی هغه بیا ایکټینګ یو ځای نشي کېدی هغه په هغه صورت کې کېدی شي چې موږ سره بیک اپ کې بیا بل کیمرامین چې هغه بیا زما شارټس والی نو موږ سره بیا شارټ کټ کې داسې کار کوو چې موږ خپل کیمرا انګل سیټ کړو نو موږ زو یا طارق بای بیا کیمرامینی وکي هغه هم یو ښه کیمرامین دی ډایرکټر سره نو بیا دی کې موږ زیات وګد ایکټینګ نشو کولی دا ماته ووایه په آخر کې د وطن چینل کتونکو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې د وطن چینل کتونکو ته زما مخکې دا میسیج و اوس هم هغو ته زما دا میسیج دی چې دا زمونږ یو واحد چینل دی دا خبره تیر شوی انټرویو کې علمګیر بای هم کړې وه او زم دا خبره کومه چې دا زمونږ یو واحد چینل دی چې د دې چینل د لاسه زمونږ د اواز تاسو ته رارسي مونږ ټیک ټوکران نه یو مونږ یوټیوبران نه یو مونږ یو داسې زمونږ یو داسې ځان له دنیا ده چې په هغه دنیا کې مونږ ځان له مست یو زمونږ کار د فریمینګ نه د سکرین نه شاته کاري زمونږ نو دا زمونږ د عظیم بای ته زه ډېره شکریا ادا کوم د دا ډېره مننه چې دا چینل دی د او د دې په ترو باندې تاسو ما پیژنئ تاسو ډېر خلک داسې دي په دې ډرامو کې چې هغه تاسو نه پیژنئ لکه زه شوم بل شو نو د دې چینل په وجه زمونږ اواز تاسو ته رارسي بله زمونږ د اختر نه بعد ډېرې زیاتې ډرامې دي کمې چې په لاین پرتې دي مونږ سره نو د هغې شوټینګ به مونږ فوراً د اختر پسې شروع کوو که خدای پاک پکې خیر او خدای پاک ته منظوره وه او په هغې کې به انشاءالله زما د طرف نه د طارق بای د طرف نه باقي د ملګرو د طرف نه نوي فیمیل آرټسټ یو پکې هم راځي او نوي چهرې یو پکې هم راځي نو د هغو سره بیا زمونږ ځان له ایکسپیرینس وي د هغو سره به زمونږ ځان له بیا یو تجربه یو خوند وي د کار نو د عظیم بای دا چینل به سبسکرایب کوئ لازمي ولې چې په دې باندې تاسو ته د هرې ډرامې د هر فلم د هر یوې ویډیو د هر فنکار د هر ډایرکټر د هر پروډیوسر د هر کیمرامین اپډیټ تاسو ته په دې چینل باندې د هغه د شوټینګ نه پیل هم میلاویږي شوټینګ به دوران هم میلاویږي او شوټینګ نه بعد هم میلاویږي نو تاسو به دا چینل زما دپاره سبسکرایب کوئ لازمي ډېره مننه کور د ودانس ګرانو کتونکو دا د کراچۍ په ښار کې احمد خان کیمرمین هم دی او په یو څو ډرامو کې وړوکي غوندې کرکټر هم ادا کړي دي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی الله سپارلی یاسته د خدای پامان